داروخان پریشانه دی لاره ځي ورکه ده. غلجی څونه لیه؟ غلجی نیمه ګنټې لار ده پر موټرسایکل. بابوی آقا باندې د بابوی آقا انډیوال پیرته شو. ډېره بده غټه چڼایي ده دا تاسو لیدی شئ. سکوټر دغه یې په روان سیبونه یو سیب خو راکړه یاره. شاباش. داروخان پریشانه دی لاره ځي ورکه ده. نور معلومیږي چې په کومه لاره اوس روان یم. داروخانه په کومه لاره روان یم؟ بس ورور اندازه نه راکوي هېڅ د عادته روان یم. دا دی ما دا شکار کړی تنبو مې راسي هغه ځای کې موږ تېر وخت راغلي وو پټرول راختل شو بیا د دوکان هلته مې ور واخیست. یاد دې دی مولوي سره کې خطا و چې ده ولې هغه لار نه ورتل دغه لار بس کور دې ودان کور ودان راورسېدله پر دا ښه خبره دي کور ودان ګوړه دی دوکان دی هغه سیټ ته کور دی. ایاس دا کوم ځای دی؟ سلام علیکم. دا کوم ځای؟ ناوه دی؟ دا ناوه کلی دی؟ ښه ناوه دی دا راغه دی؟ دا ډېر ښه خوندور ځای دی. دلې به یو د ټیک ټاک ویډیو جوړه کړو. څنګه دا ده؟ بیا به چې د هغې خوا راشو بیا به جوړ کړو. کښېنه ناوه اوس ډېر ښایسته راځه. ښه اشده دا ازګي سیند ډېر خوندور دی. دا غټې غټې ډبرې ډېر خوندور سیند دی او دا ځوان دا دی جوړ په خیر. دی وايي ما ستا ویډیو په ټیک ټاک کې لیدلې. څنګه ویډیو؟ ډېر زبردست دی. ایسته یې کلي نوم څه دی؟ دا راغه دی کوز ناوه دی. کوز ناوه. دا اوس موږ ځو هغه ځګي پوښتنه دې وکړو دا څومره لرې دی؟ یا غلجی څونه لیه؟ غلجی نیمه ګنټې لار ده پر موټرسایکل. نیمه؟ ښه غلجی اوس هم ډېر لرې دی. نو درځه داروخانه څوکه څوکه به سفر روان کړو. مننه. نور ښه یې؟ کور ودان کور ودان. نو اوس دا دی څوکه څوکه مخ ته روانېږو. نیمه ګنټې سفر. وعلیکم السلام. نیمه ګنټه سفر لا پاتې دی. درځه دارو چپل شوي نه وي دا خو مازدیګری دی سړي ته اندازه نه ورکوي نه اوس دا دی څه خو راورسېدلو درته بابوی آقا باندې د بابوی آقا انډیوال پیرته شناخته. ستا نوم چیز دی؟ ولی خان. ولی خان دا دی پر پیر سولو. ولی خانه موږ خو ډېر ستړي سولو. د ورور د حاجت کور درته نه ور معلومېږي. ولې دی خو هر وخت راځي حاجت که کور څنګه نه ور معلومېږي یاره. څه سره ذلیله کړو دا ویلا دغه په مخه چلې په مخه ورکړو ځان یې اچولی دی. دا کوم موټر دی؟ بایپور دی. د لینو بایپور ډېر زبردسته کار کوي. نو موږ زه بیا در سره ملاویږو. صحیح ده ټیک ده ته درځئ زه درځم. صحیح ده انشاءالله. بېرته راغلي دي او درته دا دی پسونه هم روان دي. پسونه دا دي ستړي مه څنګه ښه شکر. دا پسونه دي. کوم نسل پسونه دي دا؟ ای کوم پسونه دي؟ ودرې ماشاءالله. ای کوم پسه دی؟ ها؟ ای د چا پسه دی؟ خرڅه یې؟ نه خرڅه مړی تا خو د چای ست هم نه وکړي مېلمانه دله راغلي. ای څنګه زموږ مینهوال ده ما ته اوس ګیله وکړله. ده اوس ما ته وویل ای څنګه سړی ستا ویډیو ګوري چای دې نه درته وویل. درځه ډوډۍ څه درته کو یاره ولې یې ته راکړه. یا کور ودان بیا موږ دله راځو سبا. تا ګیله کول تا لست یې نه درته دی وایي ډوډۍ دله دغه کوه. یا زموږ د خدای کمزوري مینهوال نه دي نو ته ده وای ډوډۍ له لا راځي. تاله دې ډېره ورکړي بس بیا دله راځي. ښه دی حاجت کور لرې دی دا د هغه د کور بایکور دی. دا دی روان یو انشاءالله د مخه به دا ځای کې اوبه را روانې وه. 3 کاله 4 کاله مخکې ما او داروخان نور ملګري موږ راغلي وو. چې هم دې تېرېږي مات منځ نه دی کړی منځ به دا فیصلې وکړې. سیرلان یې لري خوال درځه ستړي دي کلو. داروخانه
مولانا سکوټر ستړی سکوټر دی بله زه کښېنم اوس دا دی د دازګي پور راورسېدلو دا غرونه دی لږ لږ لمر پر معلومیږي لمر په پټېدو دی نو د لې لمونځ کوو بس بیا د هغه بعد انشاءالله سفر شروع کوو څنګه دارو څو لاره لا پاته ده دا به پېشلمي له ورسېږو ډېر سفر لا پاته دی هغه هم دارو دي سي سیرتم غر دی ای سیرتم دی دوریم غرونه دي شاوخوا غرونه دي نه یو بوټی پشته نه اوبه شته داروخان والا څنګه وطن ته راوستل اوس د خدای خیر کړي مخ ته ښه ځایونه ولو ترکشه که هغه هم سفر ما ته راسو څنګه خوند کوي نو درځه نو سپېره غرونه دي شی لا نسته کې دی څومره خوند کوي ما چې پام کوم اوس د غرو څه لیوان په درشونه شي ښه ځه درځه لیوان لري درځه بیا سفر شروع کړي هله هغه دې مولونه ولې هغه څنګه روان دي یا هم مفتو دا غواړي هغه على بدل ده ډېر بد غره له راوختلو ای سیرتم غر دی ای سیرتم دی و زه ته درځه زه به پښو پښو درځم لاره ډېره لوړه ده نو زه اوس په پښو پښو پسې روان یم ډېر غټ غرم دی دا تاسو لیدی سي ټوله ډبره ده خطرناکه ځایونه دي 3-4 کاله مخکې وله راغلی ولم اوس دا دی بیا وله رالم هغه ټیم کې موږ ډېر ملګري ول ډېر یادونه د دازګي سره مې تړلي دي ټیم دی تېرېږي ډېره بده غټه چڼایي ده دا تاسو لیدی شئ سکوټر دغه یې په روان څنګه څه داروخان په خیر راوختې ښه په خیر هو ماشاءالله څومره خوندور سیند دی باغونه دي دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله بیخي ډوب ځای دی دا دی یاره اوبه نشته کې چې اوبه نه وي کې خوند نه کوي هغه وطن بیټو کوزی غلجی راځي وای ښه غلجی لا پاته دی غلجی پاته غلجی لا پاته وای کوزی غلجی راځي غونځه راځي غلجی راځي پرته غلجی راځي ښه ما څنګه دا دې 4 کاله بعد بیا ویلدلې شته والله څنګه جوړ په خیر څنګه شي نه جوړه خبره شکر ته څنګه ژوند زندگی لار دې ښه دی دی پیژنې یاره ما اوس ولې یار وجد سر چې به موږ د سیب کار کوي و نه دی پیژنې کله یار دلته به بس درځه نه دی پیژندې نه پیژندې درځه نه وخت کېږي و بیا موږ دله راځو سبا ښه دی ډوډۍ بیا رالکې بس ټیک سبا بیا دله درځه بیا سبا دله راځو اوس ولاړ د خوراکۍ د سترګې دا دې صحت ورکړي ماښام سره تیاره شوله بس اوس انشاءالله رسېږو جوړ په خیر دې مې خو پیټي جوړه کړې جوړ په خیر ا پیټي څه ده سیبونه یو سیب خوراک یاره شاباش دا خو ډېر سور سیب راک سور ته خوږه ورک دغه دی ای چیرې وړئ نیمه خوږه ته واخله نیمه بټي څه پکوئ ښه کور ته بیا څه پکوئ جوړ په خیر دی ستا ورور دی روغبړ وکړه دی دې ورور دی ښه ای بیا اور په لګوئ چیرې دی ټول کړل ښه دا ماشومان دا دي بټې ټول کړي دي نو یخ هم دی یخ انګېټیانې مو اوس لګولې اوس هم لګېږي د دوی بخوا هغسې انګېټیانې لا لګېږي یخ هم دی یا نو دی یخ دی درځه اوس دا دی کم غلجي له اوس رالو هغه خلک ولې کې راوستلی اوس دا دی راورسېدلو غلجي
سلافاته لوړ وختلو دا زی باندې وختو دا انګورو خوړو بس ټیم تېرېږي یادونه پاتېږي 3-4 کاله مخکې راغلی وم یادونه راځي هذا لا موزين لا سيب لا صور السلام عليكم څنګه د ښکار پر ځای راته ناست یاست دغه چیرې دی حافظ و خالد و عبید و دا ته نه یې ناست کلکه ککرۍ دې نیولې ده یا ته دا دې موږ د خیره راورسېدله